کندهار دوه ولسوالۍ کې له اسبابه شنې خونې جوړېږي چې د نوملیکنې لړۍ یې بشپړه سوه. مسؤلین وایي د یادو شنو خونو څخه به 5 په میوند او 5 په نیش ولسوالۍ کې جوړې سي چې هره شنه خونه به پر 500 متر مربع ځمکه د 40 متر اوږدوالي 10 متر پراخوالي او 4 متر جګوالي سره جوړه سي. د کندهار کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست په هڅه د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ د سولې بنسټ مؤسسې ROP په تخنیکي همکارۍ او د کرنیزو چارو امریت تر مستقیمې څارنې لاندې په کندهار میوند او نیش ولسوالۍ کې له اسبابه شنې خونې جوړېږي چې د یادو شنو خونو لپاره د نوملیکنې او سروې چارې بشپړې سوي دي. د کرنې ریاست ویان محمد حنیف اکمل وایي د یادو شنو خونو څخه به 5 په میوند او 5 په نیش ولسوالۍ کې جوړې سي چې هره شنه خونه به پر 500 متر مربع ځمکه د 40 متر اوږدوالي 10 متر پراخوالي او 4 متر جګوالي سره جوړ سي او ترڅنګ به د اوبو مدیریت او ذخیرې لپاره یو معیاري سیستم هم جوړ سي. دغه شنې خونې تقریبا 15 شنې خونې به په نیش ولسوالۍ کې وي او 15 شنې خونې به په میوند ولسوالۍ کې چې بالاخره هره شنه خونه به تقریبا پر 500 متر مربع ځمکه باندې جوړه سي چې عموما 400 متر مربع ځمکه به د کرنیزې لپاره استفاده سي. هره خونه 40 متر اوږدوالي لري 10 متر پراخوالي لري او جګوالی تقریبا 4 متر راځي. ښاغلی اکمل زیاتوي د یادو شنو خونو جوړېدو څخه هدف بدیل معیشت یا د کوکنار په بدیل کې اغیزمنه کرنه، د یخ په موسم کې د سبو حاصلات ترلاسه کول، میکانیزه کرنې ته وده او پراختیا ورکول، په لیرې پرتو ولسوالۍ کې د بزګرانو ملاتړ، د هغوی اقتصادي وضعیت پیاوړي کول او په یخ موسم کې بزګرانو ته د کار زمینه برابرول دي. زموږ عموما هدفونه دا دي چې عموما دغه شنې خونې موږ د بدیل معیشت پروګرامونو د لارې څخه یعنې د کوکنارو د بدیل دپاره بالاخره غواړو چې جوړو کروندګرو ته. او بله ښه خبره دا ده چې عموما شنې خونې په یخ موسم کې موږ کولی سو کرنه هم ترسره کړو، خپله کرنه په میکانیزه هم کړو او د بزګرانو یو ملاتړ هم ترسره کړو په دې برخه کې تر څو د هغوی اقتصادي وضعیت هم راپورته سي. او بله ښه خبره دا ده چې په یخ موسمونو کې به د بزګرانو دپاره یو د کار زمینه هم برابره سوي. د یادونې وړ ده چې د یادو شنو خونو د جوړولو چارې به د یو لړ مراحلو وروسته په نږدې راتلونکي په معیاري او اساسي ډول راپیل سي چې په پایله کې به د نیش او میوند ولسوالۍ یو شمېر کروندګرو ته اړینې چوپړتیاوې برابرې سي.